احساس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او درنښت په دې هیله چې ټول رک روغ یاستئ. د لومړي ځل لپاره مې هڅه کړې ده چې تاسو سره یوه تعلیمي ویډیو شریکه کړم چې له دې طریقه به تاسو وکولی شئ په اروپایي هیوادونو کې او بیا په خاصتا په ایټالیا هیواد کې د پارما پوهنتون ته خپل غوښتنلیک یا اپلیکیشن جمع کړئ. درنو دوستانو، وطن کې د تعلیم ډیر زیات کمی دی او باید هڅه وکړو، همت وکړو تر څو په نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې وکړو او د دغه هیواد د دغه ملت د در دوا وګرځو. نو ما هم لومړنۍ هڅه کړې ده چې وکولی شو تاسو ته دغه طریقه وښایو چې په ایټالیا کې د یو مشهور پوهنتون پارما چې د 2022 کال د جولای میاشتې دپاره غوښتنلیکونه مني، یعنې د خزاني سیمستر دپاره دی له وړاندې نه اوس نه غوښتنلیکونه مني او تاسې به وکولی شئ خپل غوښتنلیک وسپارئ که په شرایطو برابر استئ په دغه پوهنتون کې به د داخلي چانس ولرئ. نو څونه چې ښه او قوي غوښتنلیک تاسې وسپارئ او څونه وکولی شئ چې د معقولیت نه پکې کار واخلئ او څونه تاسو مخکنی استعداد ستاسې یو ښه نمایندګي کولی شي. نو د دې دغه نوملیکنه ډېره زیاته اسانه ده او زما هیله دا ده چې هر ځوان او هره پیغله په دغه برخه کې هڅه وکړي، خپل غوښتنلیک وسپاري او زه به هغه وخت ډېر زیات خوشحاله شم چې زموږ دغه ویډیو تاسو ته دغومره مفیده تمامه شوي چې یوې خور یا یو ورور حتی په دې باندې دغه لاسته راوړنې درلودلې وي چې په دغه پوهنتون کې داخله پرې اخیستې وي. چون زما لومړنۍ ویډیو هم ده، کمې زیاتې به هم لري، خو تاسې به په کمنټ کې راته وایئ چې تاسو دپاره څومره دغه ویډیو موثره وه او تاسې وکولی شو چې دغه ویډیو څخه ډېر څه زده کړئ. نو زه به راشم دلته تاسې ګوګل ته ول راشئ، دلته ولیکئ چې یونیورسټي، دلته ما تیار مخکې لیکلي یونیورسټي اف پارما ایډمیشنز 2022. تاسې همدغه ډول ګوګل کې سرچ کوئ، دلته به تاسو ته نتیجه په لاس باندې راشي، ډېرې نتیجې راځي. تاسې د نورو سره کار مه لرئ، زموږ دغه لومړنۍ نتیجه چې ده په دې کې کار دی. نو نورو ټول نه تېرېږو او دغه لومړني باندې کلیک کوو چې دلته داخل شو. تاسې به دلته لومړی یو ون مور سټپ یا سیکیورټي چیک نه به تېرېږئ. دا هم د ډېرو ویب سایټونو یوه تګلاره وي دغه چې مطلب دوی وپوهېږي چې تاسې کولی شئ چې په دغه پروسه کې مخکې نړیوال زیات ویب سایټونه دغه سیکیورټي چیک لري. دلته چې تاسې کله داخل شوئ دغه ګورئ یونیورسټي اف د پارما دلته ښکاره لیکلي دي. تاسې کولی شئ دقیقې ولولئ، ډېرې زیاتې برخې لري او دا هره یوه چې لولي ګینټو بحث په دې باندې کیدی شي او د دې ټول نه به صرف نظر کیږو. دلته پروسیجر دی، دا پروسیجر چې دقیق لولي ډېره زیاتې تشریح ته ضرورت لري او چې ټوله تشریح ورکوو. ما مخکې یادونه وکړه چې ویډیو ستاسې لپاره اوږدېږي او چې زموږ لومړنۍ ویډیو ده چې لومړیو وختونو مو زړه درمات نه کړو، خدا نخواسته بیا به راسره په تنګ استئ. نو دلته دا 3 برخې دي چې دغه ټول اپلیکیشن پروسیجر دپاره چې دی دغه 3 برخو نه جوړ دی چې پرې ایوالویشن دی، پرې انرولمنټ آن د یونیورسټي پورټل او انرولمنټ دی. په دغه تاسو مکمل کې ولولئ، ځان پرې پوره پوهې کړئ. دا ښه خبره ده، خو چون زه له وړاندې دغه پروسې سره بلد یم او ما پرې ځان پوهې کړی دی، نو زه به ډایرکټ راشم چې پروسه کې ضروریات څه دي، په ضروریاتو به وغږېږو. نو د دې لپاره لومړنی سټپ چې ده پري ایوالویشن، دغه به موږ تاسې کولاو کړو. دې کې هم تفصیلات ډېر دي، مثلا د دې برخو ټولو نه تېرېږو. پر د فرست سایکل ډیګري or single cycle degree course L or LMCU taught in Italian، دا په ایټالوي ژبه کې دي. دغه ټولو برخو نه تېرېږو. مخکې چې موږ تاسو ویل چې دغه سیکنډ کال چې کوم دی، فرست کال خو موږ نه تېر شوی دی، سیکنډ کال ته راځو. دا د نړیوال زده کوونکو لپاره دي یا زده کړیالانو لپاره دي. دا په انګلیسي ژبه باندې به تاسو ته تدریس درکول کېږي که چېرته تاسې دغه چانس لاسته راوړئ. دلته مختلف کورسونه دي: International Business and Development دی، Language Sciences and Cultural Studies for Special Needs او Engineering for the Food Industry, Food Safety and Food Risk Management. دا مختلف کورسونه دي. ما په خپله انګلیسي ادبیات لوستي دي
نو ما لینګویج ساينسز ته زه ننوتلم او په دې کې بیا نړیواله ژبې انتخاب کړلې او هغې کې ما انګلیسي ادبیات انتخاب کړل نو هغه زما خپله خوښه وه تاسې دا ټول ولولئ چې کوم یو ستاسې د خوښې کورس وي کوم ستاسې د خوښې برخه وي هغه انتخاب کړئ او له وړاندې چې کوم یو کې تاسې معلومات لرئ خو زه به د دې ټول نه صرف نظر شم دغه لومړني اپشن ته بیا راشم لومړنۍ برخې ته بیا وګورم انټرنیشنل بزنس اینډ ډیولپمنټ چې دا یو مختلفه تجربه به هم شي زه به دا انتخاب کوم او د قدر ښایي ما تاسې به لومړی دلته خپل رجسټریشن کوئ او تاسې باید د هر څه نه مخکې یو ایمیل هم ولرئ نو زه به خپل ایمیل ورکړم تاسې بیا خپل ایمیل ځان ته جوړ کړئ البته دا زما دوهم ایمیل دی او په خپل هغه کوم ایمیل چې ما زه په عام ژوند کې استفاده کوم ما په هغې باندې یو ځل لیکنه کړې ده تاسې ولیدل چې دغه ایمیل له ورکولو نه وروسته دلته ماته زما ایمیل ته یو ایمیل راغلی او دلته دوی تایید کړله چې تاسې خپل ایمیل هلته داخل کړی دی د ایمیل کې یو کوډ تاسو ته راځي دا کوډ تاسې په دغه کوم ځای چې دوی دپاره انتخاب شوی دی په همهغې کې دا تاسو کاپي کوئ دا به کاپي کوئ او لاړ شئ هملته پیسټ کوئ دغه ځای کې کوډ واچوئ دا چې پیسټ کړئ دلته نو دا به بیا هم ستاسې ایمیل وګوري چې آیا دا سم دی یا نه دی تاسو له تاییدېدو نه وروسته تاسو دلته وګورئ چې نو ایټالین سی اف دا به تاسو انتخاب کړئ چې دغه ټیکس آی ډي کوډ د تاسې نه بند شي او تاسې په دغه ځای کې بند را نه شي چې نوملیکنه مو بنده پاتې نه شي دلته تاسې بیا خپل نوم ولیکئ مثلا بعد انتخاب کړئ مثلا تاسې د آیډنټیفیکیشن ډاکومنټس تاسو څه شی د ځان سره لرئ راځم زه دلته پاسپورټ انتخابوم پاسپورټ مطلب زما نمبر دغه د مخکې نه وړاندې نه لیکل شوی دی زه دا لږ تغیروم ځکه چې ما له وړاندې نه یو ځل نوملیکنه کړې ده مطلب دا پاسپورټ د چا د خوا نه ورکړی شوی دی نو د ګورنمنټ اف افغانستان د افغانستان د حکومت د خوا نه ماته پاسپورټ راکړی شوی دی او د دغه پاسپورټ دپاره مثلا زه چې په کوم تاریخ باندې تاسې پاسپورټ اخیستی دی هغه ولیکئ او په کوم باندې چې ستاسې پاسپورټ به ایکسپایریږي مثلا هغه هم ورته ولیکئ چې کانټینیو کوي او مخکې لاړ شي دلته به راشي تاسې به خپل د ټلیفون نمبر ورکئ خپل کنټري کوډ ولوایئ زما نمبر د وړاندې نه دلته شته دی تاسې یو بل مثلا دا شمیره ورکئ مطلب دا زما شمیره ده دغه دوه برخو نه تاسې تیر شئ بیخي صرف نظر شئ فکس او پی اس ایمیل نه بیخي تیر شئ بیا دلته راشئ خپل معلومات ولیکئ چې تاسو چیرته یاستئ مثلا پلچرخي کې مثلا ولیکئ چې پلچرخي سټریټ نمبر 3 مطلب دیارلس صحیح ده کور نمبر چې دی مثلا دغه دوش پوسټل کوډ به تاسو د کابل ولیکئ چې مثلا کابل پوسټل کوډ به وګورو چې د کابل پوسټل کوډ مثلا دلته ما د اسراباد ورکړی 2301 دی نو تاسې به خیر بیا هلته وګورئ سرچ کړئ په ګوګل کې دا پیدا کړئ خو زه به خیر د کابل دا انتخاب کوم د نورو برخو نه تېرېږئ او ټلیفون شمیره بیا هم همغه ډول تاسې کولی شئ خپله د ټلیفون شمیره چې ده دا انتخاب کوي خو د کنټري کوډ سره یعنی د خپل هیواد کوډ چې دا نهایت مهم دی نو تاسې مطلب تاسو چې کوم ځای نه تاسې خپل هغه اخیستی دی پوهنتون نه فارغ شوي یاستئ هغلته انتخاب کوئ تاسې مثلا ولیکئ کابل تاسې کابل یونیورسټي ولیکئ مثلا د یونیورسټي په کوم ځای کې واقع ده تاسې راشئ خپل ملک انتخاب کړئ افغانستان او کنټینیو مخکې لاړ شئ ستاسې د اکاونټ جوړولو هغه خلص معلومات دلته لیکل شوي دي تاسې چې څه ډول لیکلي دي وګورئ که چېرته ستونزه نه لري
کوم مشکل نه لري، غلط شوي ناست دی، کوم ځای تغیرولو ته ضرورت نشته دی، نو که مثلا تاسو نو دلته ستونزه پکې راغلې ده راشئ ایډیټ ډیټا ووایئ همغه ستونزه حل کړئ، بېرته راشئ مخکې لاړ شئ او که چېرې ستونزه نه لرئ نو کنفرم د ډیټا دا ووایئ مخکې لاړ شئ. ها دلته تاسو ته یو پاسورډ او یوزر نیم جوړ شول او تاسو دغه اوس استفاده کولای شئ چې دغه ځای لومړی ځل لاګین شئ. خو تاسو به داسې کوئ یو وار بېرته لاړ شئ خپل ایمیل ته چې ایمیل ته تاسو کله راغلی تاسو ته یو بل ایمیل راغلی دی او دغه ایمیل به کولاو کړئ، دلته ستاسو دغه یوزر نیم او پاسورډ لیکل شوی دی. نو تاسو به دغه ټولو برخو نه اوس تیر شئ، دا کټ کړئ، اوس راشئ بېرته په همدغه لینک باندې کلیک وکړئ. د لینک له کولاولو نه وروسته تاسو راشئ لومړی دغه خپل یوزر نیم کاپي کړئ او پاسورډ یې هم کاپي کړئ، دلته راوړئ دا ور واچوئ، دا اکټیویشن کوډ د ستاسو لپاره. تاسو اوس خپل پاسورډ دلته ورکړئ، مثلا چې هر سړی څنګه پاسورډ انتخابوي نو هماغه ډول پاسورډ انتخاب کړئ. کوشش وکړئ چې د عددونو او د ځانګړو نښو استعمال په پاسورډ کې حتما کوئ چې د سره پاسورډ لا قوي کیږي. مثلا I declare that I have read the regulation. مثلا دغه اصول او قواعد ورته چې دا ما لوستلي دي راځي د خانه ډکه کړئ او د کنټینیو کړئ. ها تاسو بل ته راشئ د خپل مثلا که تاسو نه یا دا پاسورډ یا یوزر نیم هیر شي نو د دې لپاره تاسو باید دلته دغسې یو کوېشن دی چې دا به انتخابوئ. مثلا تاسو پوښتنې ډېرې زیاتې لیکلي دي، زه به راشم داسې به وکړم چې وټ سپورټ ډیډ یو پلی ان های سکول، مطلب تا کومه لوبه هلته په ته چې کله په لیسه کې وي مکتب کې وي ته کومه لوبه کوله، نو زه به دلته ولیکم چې ما کرکټ کوم، کرکټ مې انتخاب کړو. نو دلته راشئ اوس مثلا تاسو پرسنل ایمیل ریکوري نو راشئ خپل ایمیل بیا ولیکئ. کنټینیو نو تاسو داخل شوي یاستئ، ستاسو اکاونټ اوس داخل دی او تاسو کولی شئ په اسانۍ سره بېرته خپل اکاونټ ته هر وخت داخل شئ. نو تاسو به اوس داسې کار وکړئ چې را به شئ او خپله پروسه د نوملیکنې به شروع کړئ. تاسو چې کله خپل یوزر لرئ تاسو به راشئ د خپل یوزر به بیا هم د دې ځای نه کاپي کړئ. یوزر چې م کاپي کړئ دا راشئ دغه ځای ته تاسو خپل یوزر دلته ورکئ او هغه پاسورډ چې تاسو انتخاب کړی دی هماغه پاسورډ دلته ورکئ. او خپل اکاونټ ته داخل شئ. تاسو چې کله دغې برخې ته داخل شوئ د نورو ټولو برخو نه تیر شئ ډایرکټ راشئ پرسنل ډیټا ته او پری ایډمیشن اپلیکیشن فارم انتخاب کړئ. دغه ځای ته په راتګ سره دلته تاسو نه یو پوښتنه شوې ده چې ډو یو هیلډ ان ایټالین بیچلرز ډیګري، آیا تاسو په ایټالیا کې د خپل لیسانس دوره بشپړه کړې ده؟ نو نه، دا به راشي دا ځای نه چې دا به تاسو انتخاب کړئ چې نو. بیا به له دغه ځای نه وروسته مثلا مخکې موږ یادونه کړې وه د دې چې موږ به په انټرنیشنل بزنس اینډ ډیولپمنټ کې په دغه برخه کې به خپله ماسټري کوو او د دغه برخې انتخاب مو کړی. نو راځو دلته بیا هم زه هماغه کورس انتخابوم، هماغه پوهنځی انتخابوم. تاسې د خپلې خوښې او د خپل ذوق مطابق پوهنځی انتخاب کړئ. د دغې د انتخاب نه راشئ نیو اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته نوی اپلیکیشن خلاص شي. لومړی کې به تاسو راشئ دې کې مثلا پاسپورټ دی، تاسو د پاسپورټ نمبر ورکړئ چې ما له وړاندې نه ورکړی دی، بیا به هم زه تغییر کړم چې ستونزه راته جوړه نه کړي. پاسپورټ کاپي دلته یوازې لیکلي دي، واضح لیکلي دي پاسپورټ کاپي به واچوئ خو په پی ډي اف فارمیټ کې ور واچوئ. مثلا بل نور فارمیټونه چې دلته د
قابل قبول نه دي. نو مثلا دلته ډېر څه شته دی، تاسې به خپل پاسپورټ پی ډي اف ته واړوئ، هغه به ور واچوئ. خو زه د دغې صرف نظر کېږم ځکه چې ما یو ځل خپل دغه ورکړی دی، پاسپورټ ورکړی دی چې دویم ځل ستونزه راته جوړه نه کړي. دلته به راشئ چې مثلا ته د خپل کیس د کومې کونسلګرۍ یا د خپل کوم سفارت له لارې خپل دغه کیس مخکې وړل غواړئ. دلته لیست هم شته دی، لیست ته چې ځو بیا مسله اوږدېږي، خو تاسې راشئ هلته لیکلي ایمبیسي اټلي ان اسلام آباد، چون پاکستان موږ ته نږدې دی. ما ځکه اسلام آباد انتخاب کړی، تاسې کولی شئ چې ازبکستان انتخاب کړئ یا مثلا تهران انتخاب کړئ، یو ځای انتخاب کړئ. یا که تهران مې غلط ولیکو، فکر کوم تهران انتخاب کړئ، نو دغه برخه کې تاسې مخکې لاړ شئ. تاسې د کوم پوهنتون نه فارغ شوي یاستئ، دا مخکې موږ تاسې ویلې چې تاسې خپل پوهنتون ورته ولیکئ. دغه پوهنتونونو لیست دلته دوی نه راخلي، په نوم یې ولیکئ. مثلا زه غواړم ورته ولیکم، ما له دې نه وړاندې چې خپله نوم لیکنه کوله د کونړ پوهنتون چې د سید جمال الدین افغاني په نامه باندې یادېږي، هغه مې انتخاب کړی. مثلا که تاسې نوم لیکنه کوئ د مزار شریف نه فارغ یاستئ، مثلا د قندهار د پوهنتون نه فارغ یاستئ، د خوست د شیخ زاید نه، ننګرهار پوهنتون نه، یا مثلا د کابل پوهنتون نه، دا ولیکئ. اوس کوم ځای کې دا تاسې سبق ویلی پوهنتون چېرته دی، ته به راشئ دلته به ولیکئ چې چېرته کابل. کوم هیواد کې دی، راشه دلته ولیکه چېرته، دا په افغانستان کې. مثلا تاسې څه شی لوستی دي، ما بیچلر اف ایجوکیشن دا ما لوستی دی. تاسې مثلا ویو چې ګورئ بیچلر اف اکنامکس، مثلا په کوم کال کې تاسې فارغ شوي یاستئ، تاسې دغه خپله ډیپلومه چې ده په کوم کال کې اخیستې ده. مثلا ما ورته زه په کوم کال کې چې فارغ شوم هغه مې لیکلي، مثلا تاسې په 2020 کال په دغه تاریخ باندې فارغ شوي یاستئ. څو کاله مو دغه پوهنتون لوستی دی؟ زده کړې څو کلنې وي؟ 4 کلنې زده کړې وي. موږ او تاسې په هیواد کې عموما د جی پی آی سیستم نشته دی، موږ پرسنټیج لرو. تاسې به خپل پرسنټیج یا خپل نمرې جی پی آی ته واړوئ، د دې خپله جی پی آی به راوباسئ. مثلا تاسې 3.4 جی پی آی چې دا ګریډ پوینټ ایوریج به راوباسئ. سکیل اپ د جی پی آی چې دی هغه مثلا 4 زما تاسې بیا د بیچلر فاینل ګریډ چې تاسې خپل ترانسکریپټ له ادرس یې رسولی شئ، دغه هم همغه ډول ورسوئ. دا په خپله د خپل نمرو تاسو راویستلی شئ. مثلا تاسو اوس د انګلیسي ژبه وایي چې تاسې څونه انګلیسي ژبه زده کړې ده. مثلا تاسې ټاپال یا لټس کړی دغه انتخاب کوئ، مادر ټانګ یا مطلب څوک امریکایي یا انګریزي دغه انتخاب کوي، یا مطلب په مکتب کې چا دغه په مکتب چا په همدغه انګلیسي ژبه باندې لوستی دی. مثلا ما په خپله دغه لوستی دی، دغه مې انتخاب کړه. او دلته به تاسې راشئ خپل د موټیویشن لیټر چې د 2000 کریکټرز نه به ډېر نه وي، مطلب دغه تورو نه د 2000 تورو نه به پورته نه وي. د تاسې وګورئ چې 2000 تورې څومره راځي، څونه پاراګراف جوړېږي، دې کې به دقیق اوسئ. مثلا دا تاسې دلته ډک کړئ. له دې نه وروسته راځو بل سټپ ته. مثلا کریکولم ویټای ته مثلا تاسې به خپله سی وي لرئ. مثلا ما خپله سی وي دلته دغه دی، خو بیا یې نه اپلوډوم. تاسې به خپله سی وي پکې اپلوډ کړئ. زه بیا هم راځم همغه یو فایل وراچوم. خپل ترانسکریپټ یا ډیپلوما دغه دواړه که ضمیمه کوي ښه ده، دا هم پی ډي اف کوي، دا ور واچوئ. بیا هم زه همغه انتخابوم. تاسې به خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ انتخاب کړئ. او د دې ترڅنګ ګوره انټرنیشنل لینګویج سرټیفیکیټ، مثلا که تاسې ټاپال ایلیټس څه شي سرټیفیکیټ تاسې ځان سره لرئ د انګلیسي ژبې، که هغه نه لرئ چې ته پوهنتون به په انګلیسي ژبه باندې لوستی وي، تاسې لاړ شئ د خپل اړوند ډپارټمنټ نه د انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ راواخلئ او هغه پکې دلته اپلوډ کړئ. هغه هم کفایت کوي. د دې برخه کې تاسې البته 2 دانې ریکمنډیشن لیټرو ته ضرورت لرئ چې دا به تاسې د خپل پوهنتون اړوند د خپل ډپارټمنټ نه بیا راخلئ یا د استاد نه راخیستلی شئ چې دغلته به تاسې دواړه یو ځای ضمیمه کوئ
یو پی ډي اف کې به ور واچوئ او دغلته به دواړه شامل کړئ. د دې هر څه نه وروسته تاسې راشئ سیو اینډ سینډ اپلیکیشن ووایئ نو ستاسې پروسه نوره بشپړه شوه. دلته تاسو ته یوه مهمه خبره لیکلې ده چې تاسو چې دا کوم ډاکومنټس اچوئ د دې سایز باید 14 MB څخه پورته نه وي. دې ته دقیق اوسئ. دلته تاسو نه پوښتنه کړې ده چې مطمئن یې چې خپل غوښتنلیک وسپاري؟ بلې هو. ښه نو زما نوملیکنه په بریالۍ توګه باندې پای ته ورسېدله. دلته ولیکل او تاسو ته به د دې یو ایمیل هم راشي. تاسو ته به ووایي چې ستاسې نوملیکنه په بریالۍ توګه باندې سر ته ورسېدله او تاسې د موږ سره نوملیکنه وکړله. دغه د ایمیل راغللی تاییدي شوې ده او منتظره واوسېږئ. که چېرته تاسې په شرایطو باندې برابر وئ نو تاسو سره حتما تماس کېږي. د خپل اپلیکیشن سټیټس یا په کم حالت کې زموږ اپلیکیشن یا غوښتنلیک دی دا تاسې د دغه ویب لینک له لارې کتلی شئ. خو په تاسې مه ورخطا کېږئ. کولی شئ چې بیا هم بار بار همغې پاڼې ته ورشئ خپل اپلیکیشن وګورئ. دا ښه خبره ده خو ورخطا کېږئ به نه. که چېرته تاسو نوملیکنه دقیقه کړې وي او د وړتیا نه مو پکې کار اخیستی وي حتما تاسې ته د دغه پوهنتون له خوا نه تاسې سره تماس کېږي او تاسې به دغه پوهنتون ته انتخابېږئ. که دغه ویډیو ستاسې لپاره معلوماتي وه او له تاسې سره یې همکاري کړې وي چې د اروپایي هیوادونو له جملې څخه په ایټالیا کې او په ایټالیا کې بیا د پارما یونیورسټۍ ته غوښتنلیک په اسانۍ سره وسپارئ نو هیله مو دا ده چې دا ویډیو شیر کړئ او هم یې لایک کړئ. په کمنټ کې خپل درانه نظریات راکړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې د دغه ډول ښکلو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. تر بیا ښې چارې ښه وختونه د الله په امان.